دا د پاکستان ګل ګلزار د هر مهاجر ته ښه وظیفې هم پکې شته، هر مهاجر ته ښه کور هم پکې شته، ښه ډوډۍ هم پکې شته، ښه اوبه هم پکې شته. الله عز وجل انسان ته عزت ورکړی دی، ښه خوراک، ښه پوشاک، ښه څښاک، ښه مکان، ښه مسکن. دا یو ترازو کې کېږده او د پلي په بله ترازو کې صرف عزت کېږده. دا د دنیا ټول هستوبود، د دنیا ټول عیش و عشرت و معیشت عزت په وړاندې هیڅ دی. انسان د دې لپاره ژوند کې چې عزت برقراره وي، انسان د دې لپاره کاروبار کوي چې عزت برقراره وي، انسان د دې لپاره مهاجرت کوي، انسان د دې لپاره ژوند کوي، انسان د دې لپاره افریقا، امریکا له تورو غرونو سمندونو څخه لرې لار دی. د څه لپاره؟ چې عزت برقراره وي. وخت کې چې زما عزت برقراره نه ده، ما ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي، ما ته د انسانیت هغه احترام قایل نه دی، زه خوراک څه کوم، زه پوشاک څه کوم، زه وظیفه څه کوم، زه جګ جګ بلډینګونه څه کوم، زه ښایسته سړکونه څه کوم، زه په ټکنالوژي سمبال هغه ښار څه کوم. آیا دغسې یو څه هلته لري که نه لري د افغان کډوال؟ هېڅ هم نه لري الجسم محترم. ما مقایسهیي فرضیه وویله چې ولو تا ته هر څه شته خو بیا هم دغه یو نقطه چې پکې نشته ټول درته پیکه دی، بې خونده دی، بې معنا دی، درته عزت پکې نشته پردي مملکت.